د کتاب نوم: مین کډوال. ناول. مینه کې د پای ټکی نشته، یوازې کامې دي کامې. لیکوال: نعمت الله رحیمي. پیل. 2019 میلادي کال، کابل. د پسرلني سیمستر د پیل لومړۍ ورځ ده. غالب د ښوونځي څخه د فراغت 4 کال وروسته پوهنتون پیل کړی. له لمانځه وروسته یې د ځان تیارولو باندې پیل وکړه. 6:30 بجې کېدونکې وې. غالب د مور خونې ته ورغی. ویې ویل: ادې، زه ځم. غالب منډه کړه. مور یې ورپسې ورغله، غږ یې کړه: زویه، یو څه خو وخوره که نه، بیا ولاړ شه. غالب غږ کړه: نه مورې، لاره اوږده ده، وروسته خو بیا موټر هم نه پیدا کېږي، هلته به یو څه وخورم. ښه زویه، ځان ته پام کوه. غالب ولاړ. د کلي کوڅه کې خپل ملګري ولیده. ملګري یې وویل: واه 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 واه، زموږ د سیمې روښانه څراغ اخر هم بل شو. غالب ودرېده. ویې ویل: مطلب؟ خو وروسته له 4 کالو پوهنتون پیلوي، که ډېر نه وي نیمه ورځ خو به زموږ غوږونه ارام وي. غالب مسک شو. ویې ویل: زه بېغمه شه، نیمه ورځ نه، پوره ورځ نه راځم. غالب لاړ. د سړک په سر درېدلی و. شېبه وروسته یو موټر راغی، پکې کېناست او ولاړ. د کابل پوهنتون ته ورسېد. پوهنتون ته دننه شو. شاوخوا یې وکتل. ویې ویل: سم لوی ځای دی. د اقتصاد پوهنځي تعمیر ته دننه شو. خپل ټولګي ته دننه ولاړ. یو هلک موبایل لاس کې نیولی و. د ډزو غږونه راتلل، نور څوک نه ښکارېدل. غالب وویل: دا هم پبجي کوي. مخکې ولاړ. په 3م قطار کې کېناست. څو شېبې وروسته څو نجونې راغلې. لومړۍ ورځ وه، ځکه ټولګی بې رنګه ښکارېدو. ګړی وروسته محصلین زیات شول. کم کم صنف ډک شو. غالب له ځینو هلکانو سره معرفي شو. د پوهنتون لومړۍ ورځ همداسې تېره شوه. د مازدیګر وخت کېدونکی و. غالب کور ته راورسېد. خونې ته دننه شو. مور او ورور یې ناست و. غالب کېناسته. ورور یې وویل: هان راغلې، څنګه وه لومړۍ ورځ؟ څنګه به وه، تاسو زه خپل زړه ته چېرته پرېښودم. زما د ریاضي جمع او منفي لا نه ده زده، اقتصاد به څنګه زده کړم؟ ورور یې غلی شو. شېبه وروسته یې وویل: غالبه، هر څه به دې زده شي، خو زه د ځان لپاره نه وایم، ستا په ګټه وایم. دا انځورګري چې ته یې کوې، دا د وخت تېرولو ته ښه ده، خو راتلونکي کې بیا په درد نه خوري. مننه چې زما په فکر کې خو به ګورې چې اقتصاد له ما څه جوړوي، داسې نه چې نه د دین پاتې شم نه د سادین. غالب له خونې ووته. خپلې خونې ته ولاړ. د سبا ورځې اندېښنې یې کولې چې ګواکې سبا به درسونه پیل وي، خو وخت یې اندېښنو ته پام نه کولو. همداسې په تېرېدو و. شېبه وروسته یې مور ورغږ کړه: غالبه، زوی راځه، ډوډۍ تیاره ده. غالب ولاړ. ډوډۍ وخوړه. بېرته خپلې خونې ته ولاړ. لمونځ یې وکړه او ویده شو. شپه سبا شوه. د چرګانو بانګونه تر غوږو کېدل. غالب پاڅېدو، اودس او لمونځ یې وکړه. له لمانځه وروسته یې ځان تیار کړه او د کور څخه وتلو پر وخت یې ورور ولید. ویې ویل: ته خو سخت لیواله یې او بیا وایې اقتصاد مې نه خوښېږي، خو دومره وختي روان یې. یاره، په یو کې مې نه پرېږدئ. غالب همداسې روان شو. پوهنتون ته ورسېد. ټولګي ته دننه شو. ټولګی تش و. څوک نشته و. له څوکۍ یې خاورې په کتابچه ټک وهلې او کېناسته. له جیبه یې موبایل راوایسته. فیسبوک یې خلاص کړه. همداسې موبایل کې بوخت و چې د ټولګي دروازه خلاصه شوه. غالب شاته وکتل. یوه نجلۍ ولاړه وه. له څېرې ډېره معصومه او په رنګ ښکلې وه. نجلۍ وویل: وبښئ، د اقتصاد د لومړي سیمستر ټولګی همدا دی. غالب د نجلۍ ښایست ته په کتو کې غرق و. نجلۍ بیا وویل: اووی اورې؟ غالب وویل: هو همدا دی. نجلۍ ټولګي ته دننه شوه. غالب همداسې ناست و او په فیسبوک کې بوخت و. په غلطۍ کې ترې یو ویډیو پلی شوه.
یو اواز شو. په شنو پټو کې ناست یم نخونونو. ویډیو یې ژر بنده کړه. نجلۍ سیټ ته راوکتل او یودم په خندا شوه. غالب وویل وبخښه غلطۍ کې پلی شوه. نجلۍ په خندا وویل دا هغه کسکر دی. ته یې څه پېژنې؟ ما ته مې خور په وټساپ کې لیږلې وه ویډیو یې. غالب له ځان سره وویل نه خبرې به نه زیاتوم، ګنې بیا فکر وکړي چې له چانسه ګټه اخلم. ویې ویل ښه. نجلۍ غلی شوه. غالب هماغسې فیسبوک کې بوخت و چې نجلۍ بیا وویل وبخښه مهرباني څه دې ویل؟ ما ویل چې تقسیم اوقات در سره نشته. نه تر اوسه خو یې نه دی راکړی. څو شېبې وروسته نور محصلین هم راغلل. ټولګی ډک شو. د غالب څنګ ته یو ځوان کېناست. غالب وویل ستا نوم څه دی؟ دلته خو ټول لکه مړي غوندې ناست دي، څوک له چا سره خبرې نه کوي. هلک مسک شو. ویې ویل زما نوم شوکت دی او ما هم زړه نشو کولی چې تا سره خبرې وکړم. نه خو ښه و چې ما خبرې وکړې، ګنې د پوهنتون دوره بېل ملګرو سخته وي. غالب او شوکت تر ډېره په کیسو بوخت وو. په څو ساعتونو کې داسې ملګري شول لکه له کلونو چې یو بل پېژني. د لومړي ساعت د کوچني اقتصاد لیکچر ختم شو. تفریح شوه. ډېر محصلین د باندې وتل، خو غالب او شوکت لا پر خپل ځای ناست وو. غالب وویل شوکته یو څه ووایم خاندې نه؟ نه نو ته خو ووایه، هغه نجلۍ باندې مې زړه بایللی. شوکت په خندا وویل څنګه دومره زر لا یې پېژنې هم نه؟ وبه پېژنم خو بس اوس زړه سره څه کولی شو. شوکت یو شېبه غلی شو. ویې ویل هسې هغه خو دومره ښکلې هم نه ده، دغه شاته یې چې ناسته ده دا نجلۍ ډېره ښکلې ده. نه نو زه سبق ته راغلی یم، داسې هم نه چې هر چا باندې مین شم. زړه دی خو ګمان مې نه شي چې هغه به خوشي تا ته وګوري هم. غالب مسک شو. ویې ویل ته صبر وکړه، زما یې هنر شته چې ټول به بیا راته وګوري. دویمه ورځ هم تېره شوه. غالب کور ته راغی. بیا کې څټ ته اچولی و. نور هر څه یې ورسره بېرته کور ته یې وړل، خو زړه یې پاتې و، ځکه خو غالب بېتابه ښکارېده. کور ته دننه شو. خپل بیګ یې کېښوده او بېرته د باندې ووته. د کور مخې ته ناست و چې ملګری یې راښکاره شو. ویې ویل غالبه. غالب سر ورپورته کړه. ویې ویل څه دي؟ راځه که نه ګیم ته، زه اوس آنلاین کېږم، یو ټي ډي ایم به وکړو. غالب غلی و. ملګري یې بیا غږ کړه سمه ده که نه؟ غالب ورو وویل زه نور پابجي پرېږدم، د فرمان کاسکر شعرونه ګورم. ملګری په خندا شو. ویې ویل ته خو ادبیات نه وایې چې شعرونه ګورې. ملګری ولاړ. ماښام کېدونکی و. د شپې ډوډۍ یې وخوړله او خپلې خونې ته ولاړ. تیاره د سبا په سوچونو رڼا شوه. لمر بیا پر ځمکه خور و. غالب د پوهنتون په لور روان شو. د ګڼه ګوڼې له امله لږ ناوخته ورسېد. ټولګي ته دننه شو. غلا استاد نه و راغلی. څو نجونې ناستې وې، یو له بل سره یې خبرې کولې. یوې نجلۍ وویل دا نو څه رقم شو؟ وای فای شته، پاسورډ یې نشته. غالب له ځان سره وویل زویه همدا یې وخت دی، یو کار وکړه. خپل بیګ یې کېښوده. لنډه شېبه وروسته د تختې سرمیز باندې لپټاپ ته نږدې ورغی. لګیا و پکې چې شېبه وروسته یې لپټاپ لوی سکرین ته وصل کړه. ویې ویل دا د وای فای پاسورډ دی، که د چا په کار وي. بېرته خپل ځای ته راغی. شوکت د واره وویل دا دې څنګه پیدا کړه؟ ته نه شې پوهېدلی، بس پرېږده. شوکت ټینګار وکړه. ویې ویل خو بیا هم دا خو هر څوک نشي کولی. غالب له شېبه چوپتیا وروسته وویل هسې دا اقتصاد زه په خپل زړه نه وایم. زما مینه له انځورګرۍ او کمپیوټر ساینس سره ده او دا شیان مې پخوا زده کړي وو. ما یې ټیکل هیکینګ ویلی دی. استاد ټولګي ته دننه شو. ډېرو نجونو شاته د غالب خواته ور وکتل، خو هغې هېڅ له کتابچې سر نه پورته کولو. لومړی ساعت خلاص شو. شوکت وویل یاره دا احصایه خو بیخي سخته ښکاري، زه ځم یو څه وخورم، وږی شوی یم بیخي. شوکت ولاړ. غالب ټولګي کې ناست او په قلم یې لوبې کولې چې شېبه وروسته شوکت په خندا راغی. غالب وویل څه شوي چې خوشحاله یې؟ شوکت مسک شو. ویې ویل د نجلۍ نوم مې درته پیدا کړی. رښتیا؟
هو خو دا نجونې ډېرې تیزې دي. دومره کم وخت کې بیا یې وټساپ ګروپ جوړ کړی دی. ښه خو تا یې نوم څه ویلی دو؟ یاره خو هلته ناسته وه، موبایل ته مې ور وکتل، بل چا مسج کړی و، لیکلي وو څنګه یې ګلابو؟ غالب په غوسه وویل نه نو دا نوم خو د هغې له څېرې سره هیڅ نه جوړیږي. غالب غلی شو، له ځان سره یې وویل ګلابو یعنې ګلبابو، نه یا ور حاضري جوړه شي خپله به معلوم شي. غالب څو شېبې غلی و، بیا یې له ځان سره وویل که نوم یې ګلبابو وي دا خو زما د نیکونو د وخت نوم دی. له همدې سره استاد ټولګي ته دننه شو. شور ماشور ختم شو. ټولګي کې چوپتیا خوره شوې وه چې دروازه ټک ټک شوه. یو ځوان و، غږ یې کړه یو کس دې په یوه پاڼه کې د ټولو نومونه ولیکي، بیا یې د پوهنځي دفتر ته راوړئ چې حاضري مو چاپ شي. غالب لاس پورته کړه، ویې ویل زه به یې ولیکم، بیا یې دروړم. کس بیرته ولاړ. غالب شوکت ته وویل ته یو تشه پاڼه راکړه. شوکت پاڼه ورکړه، ویې ویل یاره د یو نوم لپاره دومره زحمت وباسې، ته غلی شه، زه پوهېږم چې څه وکړم. غالب ولاړ. د څو کسانو نومونه یې ولیکل چې د هغې نوبت راورسېده. ورغی، ویې ویل وبخښه نوم او د پلار نوم؟ نجلۍ سترګې راپورته کړې. غالب ته یې وکتل او په مسکۍ لهجه یې وویل ګلابو. نه وبخښه اوسئ، د پلار نوم عبدالعزیز. غالب په لړزېدو لاسونو نوم ولیکلو. هوسۍ وویل یخه تبه لرې لکه چې کورونا یې. غالب ورو وویل د مینې تبه ده اغلې ګلابو. هوسۍ په غوسه وویل په دغه نوم یوازې زما نږدې ملګري ما دغه کوي، په خپل حد کې اوسه. غالب غلی روان شو. رخصتي شوه خو غالب خپه ښکارېدو. شوکت وویل یاره نو ته زړه مه خوره، ټولې نجونې دغسې کوي، لمړیو کې وروسته بیا هر څه سم شي. پرېږده یاره، ژوند کې مې مینې ته وخت نه ورکولو، چې میین شوم اوس مینه ما ته وخت نه راکوي. شوکت د غالب په اوږه لاس کېښوده، ویې ویل غم مه کوه، زه در سره مرسته کوم، ما داسې ډېرې ستونزې حل کړې دي. غالب څه ونه ویل. لنډه شېبه وروسته شوکت بیا وویل هسې یاره تا ته یې څه ویل چې داسې خفه شوې؟ غالب سوړ اسویلی وایسته، ویې ویل یاره زه یې تر تاثیر لاندې راغلم، لاسونه مې رېږدېدل، ویل یې تبه لرې؟ ما ویل د مینې تبه لرم اغلې ګلابو. نور غوسه شوه. شوکت یودم په خندا شو، ویې ویل ها څومره ساده یې، نو دومره ژر خو د مینې په اړه هېڅ مه وایه. لومړی له ملګرتیا پیل کړه. نه زما نه ملګرتیا نه کېږي، نجونو سره مې ملګرتیا کله هم نه ده کړې. د غالب او شوکت لاره جدا شوه. غالب د خپل کور په لور روان شو او شوکت د خپل منزل. یوه ورځ وروسته غالب په ټولګي کې ناست و. شوکت راغی، کېناست. غالب غلی و. شوکت وویل څه شوي زړګیه، ولې د شعر بند دی؟ غالب په غوسه وویل پرېږده یاره، اعصاب مې خراب دي، هسې ستا لپاره مې ټوله شپه سوچونه وکړل، یوه لاره مې پیدا کړه. غالب شوکت ته رډ وکتل، ویې ویل تېر یم ترې، ماما مې رښتیا وایي چې نجونو او بس پسې په منډې نه وهې، ما یو غلطي وکړه. شوکت مسک شو، ویې ویل ته مین نه یې، دروغ وایې، په مینه کې د پای ټکی نه وي، صرف کامې وي کامې. ښه صحیح ده، زه مین نه یم، خو ته خپله خبره وکړه، څه سوچ دې کړی؟ نه اوس یې نه وایم، تا اول نازونه وکړه. اوف ووایه نو. ښه ګوره، د رخصتۍ وخت کې به ورشې او کتابچه به ترې وغواړې، ووایه چې ما نوټ ونه لیکلو، هماغه پرونۍ ته به بانه کړه. ښه په کتابچه څه وکړم؟ کتابچه به ځان سره کور ته یوسې، خپله شمېره به پکې ولیکې، سبا به یې ورکړې. غالب په غوسه وویل پرېږده یاره، زه شمېره چاته نه ورکوم، خو کتابچه اخلم ترې، که خپله شمېره لیکلې وه ښه، ګنې هېڅ. د رخصتۍ وخت کېدونکی و. غالب په نجلۍ غږ وکړه هوسۍ. نجلۍ شاته وکتل، ویې ویل څه دي؟ ما نوټ نه دی لیکلی، ناروغ یم، که کتابچه دې راکړې. ګوره زما خط خراب دی، پرې پوه به نه شې. پوهېږم پرې، ته یې راکړه، سبا یې حتما درته بیت راوړم. هوسۍ کتابچه ورکړه. رډ یې ور وکتل، ویې ویل ګوره که کورونا وې نو له ما لرې اوسه،
او بل اوس خو به کتابچه درکړم خو سیم کې نور هم شته بل ځل یې له بل چا واخله. غالب کتابچه ترې واخیسته خپل پر ځای کېناسته او شوکت یې په څټو وهلو. ویې ویل ستا د لاسه یې دومره لیکچر راکړه. پوهنتون رخصت شو. غالب کور ته راغی. کور ته ورسېد بې سلامه دننه شو. مور یې وویل عجیبه وخت شو خلک سبق وایي عقل یې ډېر شي ستا خو ورځ په ورځ کمیږي. ولې څه مې کړي؟ دې بوډۍ مور ته یو سلام نه اچوې؟ ښه سلام بس صحیح شو. په غوسه خپلې خونې ته دننه شو. څو شېبې همداسې ناست و. کتابچه یې راواخیسته او له غوسې یې کتابچه څیرې کړله او په همدې غوسه کې خوب غلبه پرې وکړه. ویده شو. ګړی وروسته یې سترګې پرانیستې. څو شېبې غلی ناست و. یو دم یې له ځان سره وویل دا ما څه وکړل؟ د بېچاره نجلۍ ټول نوټونه مې ورته برباد کړل. په همدې افسوس کې شپه سبا شوه. پوهنتون ته روان شو. وختي ورسېدو. د پوهنتون په بڼ کې تر یوې ونې لاندې ناست و. شېبه وروسته هوسۍ راغله. د پوهنځي تعمیر ته دننه کېده چې غالب ورغږ کړه وبخښه څو شېبې وخت راکولی شې؟ څه شوي؟ یا ور راشه همدلته کښېنه. هوسۍ ور روانه شوه. همداسې ولاړه وه. غالب وویل کښېنه. نه کښېناستو ته وخت نه لرم. ژر وایه هر څه چې وایې. غالب پورته ور وکتل. هوسۍ باڼه د یو بل سره ور وستل. غالب وویل ستا د نوټونو کتابچه رانه ورکه شوې. هوسۍ څه ونه ویل او همداسې روانه شوه. شېبه وروسته غالب هم ټولګي ته ورغی. ټولګي ته دننه شو. پر خپل ځای ناست و. لا ټولګی تش و. ځینې محصلین نه وو راغلي. یوه نجلۍ دننه شوه او د غالب څنګ ته پر څوکۍ کېناسته او ویې ویل زما نوم وړانګه دی. هغه اول قطار کې کېنم. ښه ما ویل چې ته خو په دې شیانو پوهېږې. زما موبایل کې یوه ستونزه ده راته جوړ به یې نه کړې؟ غالب د هوسۍ خوا ته ور وکتل. ویې ویل نه زه نه پرې پوهېږم. وړانګه له ناسته وه چې شوکت راغی. غالب وړانګې ته وویل که زحمت نه کېږي پر خپل ځای کښېنه. دا زما د ملګري ځای دی. وړانګه خپل ځای ته ولاړه. شوکت کېناسته. ویې ویل او یاره ستا مینهوال خو ډېر زیات شوي. غلی شه یاره. ښه خو څه یې ویل؟ خو دا موبایل کې څه ستونزه وه. ښه خو څنګه شوه؟ د کتابچې مشوره څه ګډه یې وکړه؟ غالب په شوکت ورپورته شو. ویې ویل ښه ورې مشوره زه به له تا سره ګورم. شوکت منډې کړه او غالب ورپسې و. د پوهنتون بڼ کې دواړه ودرېدل. ستړي شول. شوکت وویل خیر خو ګوره یو بله مشوره در کوم. نه یې غواړم ستا دا بېکاره مشورې. ته خو غوږ شه باور وکړه دا به ګټه وکړي. غالب او شوکت دواړه کېناستل. شوکت وویل داسې به وکړي چې دغې نجلۍ سره به اړیکې وساتې. ارواپوهان وایي چې کومه نجلۍ در سره مینه لري او له بلې نجلۍ سره دې وګوري نو اور پرې بلېږي. کیدای شي داسې څه ناڅه خو وشي. نور د خپل زړه. لنډه شېبه وروسته غالب وویل یعنې اوس ورشم موبایل ورته جوړ کړم او د ځان په خاطر د هغې زړه مات کړم؟ نه زه خو نه وایم چې یاري ورسره وکړه. ملګرتیا. غالب په سوچ کې ډوب شو. شېبه وروسته یې وویل رښتیا فلمونو کې مې هم همداسې لیدلي. نو زه خو تا ته خوشې مشوره نه در کوم. غالب او شوکت د ټولګي په لور روان شول. غالب یې پر ځای کېناسته. شوکت راغی. ویې ویل پاڅېږه دلته څه کوې؟ څه به کوم؟ ولې تر اوسه مې څه ویل درته؟ ورشه ثواب وګټه. ثواب؟ هو د نجلۍ موبایل ورته جوړ کړه. شوکت ټینګار وکړه. غالب یې په زور له خپل ځای پاڅاوه. د نجلۍ خوا ته ور روان شو. ویې ویل وبخښه غلې. نجلۍ مخ واړاوه. ویې ویل مهرباني وکړه. مخکې دې وویل چې موبایل کې دې څه ستونزه ده مرسته وکړم. نجلۍ په غوسه وویل د موبایل ستونزه به حل شي خو ستا نه. غرور دې کم کړه. زما موبایل به جوړ شي. غالب ناهیلی بېرته خپل ځای ته راستون شو. شوکت وویل خیر زړه مه خوره له فطرته بدبخته یې. څو شېبې دواړه چوپ وو. شوکت په خندا شو. ویې ویل هغه شی رښتیا و چې دیوالونه چې کاږه شي چپه کېږي.
تا ولې مخکې نازونه کول؟ نجونې که ناز وکړي خیر، خو هلک ولې ناز وکړي؟ غالب په غوسه وویل خوشې چټي مشورې راکوي، یو هم ګټه نه کوي. شوکت تک سور واوښته. شیبه وروسته غالب وویل وبخښه یاره غوسه وم. شوکت څه ونه ویل. غالب بیا وویل خیر ده نو ته هم اوس داسې مه کوه. شوکت مسک شو. ویې ویل وګوره ما ته د یو دوه زارې وکړې در سره په خلاص شو. همداسې د نجونو سره هم اوسه. یو لوی عالم وایي نجونې د ناس ټوټې دي او د نړۍ تر ټولو پیاوړی کس هم د ښځې مسکا ته اړتیا لري. غالب رډ رډ ور وکتل. ویې ویل ښه ده خو دا لوی عالم څوک و؟ شوکت په خندا وویل نور څوک ستا د ماشومتوب ملګری؟ شوکت خان خو د ماشومتوب ملګری؟ هو ما د ماشومتوب ملګری نه درلود، هغه هم ته یې. اوس وروسته به هم اوسې. استاد ټولګي ته راغی. د احصایې ساعت و. استاد هوسۍ ته ګوته کړه. هوسۍ وویل ما ښه هو تا ته وایم تېر درس ووایه. هوسۍ شاته وکتل. غالب ته یې په غوسه کتل. غالب نظر ترې غلا کړه. ځان یې له شوکت سره بوخت کړه. استاد بیا غږ کړه ولې غلې؟ هوسۍ هېڅ ونه ویل، همداسې غلې وه. استاد وویل کښېنه ټول داسې خدای وکړل یاست، له لومړۍ ورځو درس نه وایې. غالب شوکت ته وویل وګوره دا هماغه لوی عالم مشهوري د لسه خوارکی د ټول مخکې وشرمېده. شوکت څه ونه ویل. شیبه وروسته استاد وویل دا لپټاپ ولې سکرین سره نه وصلېږي؟ څه بې ډیسپلینه ټولګی مو دی؟ استاد یوه شیبه غلی شو. بیا یې وویل لمانده مو څوک دی؟ یوه نجلۍ پاڅېده. ویې ویل لمانده خو مو پلان دی راټاکلی، خو ټول غواړي غالب نماینده شي. استاد ټولګي ته یو نظر وکړه. ویې ویل غالب څوک دی؟ غالب څه عکس العمل ونه ښوده. شوکت غږ کړه دا دی غالب. استاد وویل غالبه ته نور نماینده یې، ورشه د پوهنتون آی ټي له ټیمه یو کس راوله چې دا سکرین وصل کړي، ستونزه یې لویه ښکاري. غالب له شیبې چوپتیا وروسته وویل استاده په دیوال باندې یوه پاڼه ده، د آی ټي برخې شمیرې لیکلي، زنګ ورته ووهه او زه نمایندګي نشم کولی. ښه خو نمایندګي ولې نه کوې؟ زه دا د مزدورۍ کار نشم کولی. ټولګي کې ټول په خندا شول. استاد موبایل له جیبه راوباستلو او ویې ویل ښه غلي شئ درسي وخت ضایع کېږي. زه زنګ وهم چې یو کس راشي دا بله وهلی جوړ کړي. څو شېبې وروسته یو کس راغی. لپټاپ کې لګیا شو. شوکت غالب ته وویل وګوره دا کس نجونو ته ځان ښیي چې ګواکې زه خو هم یو پر ځای یم. غالب غلی و، هېڅ یې ونه ویل. 5 دقیقې ووتلې. کس له لپټاپ سر راپورته کړه. استاد ته یې وویل نن ګزاره وکړئ، ستونزه یې لویه ښکاري. د دې خبرې سره غالب دوباره له خپل ځایه پاڅېده. د تختې مخې ته ورغی. ایچ ډي مای کیبل له لوی سکرین وایسته. بیرته یې ور واچول. د لپټاپ سکرین پر لوی ټلویزیون څرګند شو. غالب په غوسه وویل چا ګمارلی داسې ستونزې د سافټویر نه د هارډویر وي. په ځای دې چې نجونو ته وګورې یو ځل به دې کیبل ته کتلی و. کس غلی و، څه یې ونه ویل او همداسې ولاړ. لومړی ساعت خلاص شو. ټول له ټولګي ووتل. شوکت او غالب په ټولګي کې ناست و. شوکت وویل زه یو وار د باندې ځم، زړه مې تنګ شو. شوکت ولاړ. غالب ناست و. شېبه وروسته وړانګه راغله. ویې ویل وبخښه یو ځل خپل موبایل راکړه. ولې؟ یو زنګ وهم، زما د موبایل چارج ختم دی. غالب موبایل ورکړه. شېبه وروسته د وړانګې له لاسي کڅوړې د زنګ ټرنګه وخته. غالب وویل دا څه دي؟ چارج نشته؟ وړانګه مسکی شوه. ویې ویل نورې خبرې به بیا واټساپ کې کوو. ولاړه بیرته پر خپل ځای کېناسته. همدې وخت کې هوسۍ ټولګي ته راغله. شېبه وروسته شوکت هم راغی. د وخت په تېرېدو ټولګی ډک شو. غالب وویل ګوره شوکته د دې نجلۍ نیت راته ښه نه ښکاري. کومه نجلۍ؟ همدا وړانګه. اوس یې په څه چل زما شمېره واخیسته. هسې نه ماته بې ځایه هیلې پیدا کړې. زه ړوند یم،
زه بې له خپلې ګلابو بل څوک نه وینم. نه یاره، ته یې مه پرېږده چې هیلې وزېږوي. معنا دا چې که یې پیغام ولېږلو له اوله یې سر ورخلاص کړه. ګورو به چې څه نیت لري. د 2 ساعت استاد راغی. غالب لاس پورته کړه. له استاده یې د باندې تللو اجازه واخیسته. کتابتون ته ولاړ. څو شېبې غلی ناست و. شېبه وروسته یې له جیبه موبایل راوباستلو. د وټساپ د مسج شړنګ شو. خلاص یې کړه. لیکلي وو: چېرته ولاړې؟ ژر یې شمېره وکتله، خو کومه شمېره چې وړاندې ډایل کړې وه هغه شمېره نه وه. بېرته یې وټساپ خلاص کړه. پر پیغام پاڼه یې ولیکل: څوک یې؟ لنډه شېبه وروسته پیغام وکتل شو، خو څه ځواب یې ورنه کړو. بیا یې پیغام ولیکل: څوک یې ووایه، ګنې بلاکوم دی. دا ځل اپلاین شو. غالب موبایل کېښود. لنډه شېبه وروسته یې بېرته راواخیسته. پروفایل یې خلاص کړه. له شمېرې د لاندې لیکلي وو: ګلابو. د لنډې شېبې لپاره غالب په هوا ګرځېدو. له ځان سره یې وویل: زما پام نه و، یو وار دا شوکت نه وي. ژر یې وټساپ خلاص کړه. پیغام یې ولیکو: ګوره شوکته، داسې ټوکې مې نه خوښېږي. له همدې پیغام سره وټساپ آنلاین شو. لنډه شېبه وروسته د پیغام ځواب راغی: ګلابو، وبخښه، هوسۍ، د پلار دوم عبدالغفور. غالب حق حیران و. همدې وخت کې شوکت هم کتابتون ته راغی. د غالب څنګ ته پر څوکۍ کېناسته. غالب موبایل په لاس کې نیولی و او همداسې د واتساپ پیغام پاڼې ته کتل. شوکت وویل: د چا په یاد کړي وې؟ غالب شوکت ته موبایل ورښوده. وویل: وګوره. شوکت ټول پیغامونه وکتل. وویل: واه، ته خو ډېر تکړه یې. وخته دې شمېره ترې واخیسته. یاره، ما نه شمېره ترې اخیستې، نه مې ورکړې. جالبه خو همدا ده چې زما شمېره یې ډوکمه کړې. ته لږ سوچ وکړه، حتما تا ورکړې. څه پیریان خو نه لري؟ نه خو بس مخکې هغه وړاندې شمېره واخیسته، بس. که ته ترې وپوښته چې شمېره یې ډوکمه کړې؟ غالب پیغام ولیکو: هر څوک چې یې، خو زما شمېره تا ډوکمه کړه. شېبه وروسته د پیغام ځواب راغی: نه پوهېږې چې ټولګي کې یم، اوس پوښتنې مه کوه. غالب موبایل بند کړه. بېرته ټولګي ته ولاړ او خپل کتابونه یې راواخیستل. کور ته ولاړ. ګړی وروسته کور ته ورسېده. دروازه یې ټک ټک کړه. څو شېبې دروازه خلاصه نه شوه. موبایل یې له جیبه راوایسته. کوچني ورور ته یې زنګ ووهلو. شېبه وروسته د کور دروازه خلاصه شوه. غالب په غوسه وویل: چېرته مړه یاست؟ 1 ساعت کې دروازه نه خلاصوئ. کوچني ورور یې سر ښکته اچولی و. ویې ویل: کور کې څوک نشته. ما پبجي لوبه کوله. ایرپیډز مې غوږونو کې و، ځکه مې ټک ټک وانه اورېدو. یو خو دې خدای د دې پبجي بېخ وباسي. لمونځ او اودس مو هېر کړی، شپه ورځ پبجي. غالب یې خپلې خونې ته روان شو. ورو یې له ځان سره وویل: ستا د لاسه هم ډراپ رانه پاتې شو، هم یې مړ کړم. غالب شاته ور وکتل. ویې ویل: غږ دې اورم. که داسې د جنګ شوق لرې، سرحد ته ولاړ شه چې در معلوم شي. غالب یې خونې ته دننه شو. کېناسته. له ځان سره یې وویل: داسې لوبه روانه ده. خیر. د پیغام شړنګ شو. وټساپ یې خلاص کړه. لیکلي وو: وړانګه، زما د ښوونځي ټولګیواله ده. ما ورته وویل چې ستا شمېره واخلي، ځکه ما نشو کولی. ته په ما مین شوی. دا خبرې ټول ټولګیوال کوي او ټولګي کې زموږ یو ګاونډی دی. د واره یې زما ورونو ته خبر ورکړی و. زه دلته د مینې او مینتوب لپاره نه راځم. که نه غواړې څه در سره وشي، نو له ما لرې اوسه. دا د دواړو په ګټه ده. غالب د پیغام له لوستلو وروسته د ګلابو نمبر بلاک کړه او شوکت ته یې زنګ ووهلو. ټولې خبرې ورته وکړې. شوکت وویل: یاره، ته څومره ډارن یې. مینه به داسې وي؟ خبره د ویرېدو نه ده. زه خو هلک یم، خو هسې نه زما د مینې په خاطر هغه نجلۍ پوهنتون کې بدنامه شي. ته هم ښه وایې، خو خیر، سبا به خبرې وکړو. موبایل یې بند کړه. غالب پرېوته. خوب غلبه پرې وکړه. ویده شو. راویښ شو. خونه کې تیاره خوره وه. موبایل ته یې لاس کړه. سکرین بل شو. ویې ویل: 1 او 40 دقیقې. دا څه ډول ویده شوی یم؟ اوس به دا پاتې شپه څنګه تېروم؟ د موبایل ډیټا یې روښانه کړه.
لنډه شېبه وروسته یې ډېټا بیرته بنده کړه. د موبایل فلش یې روښانه کړه، خپل بیک یې راواخیسته، د خوب ګولۍ یې راواخیستې، ویې خوړلې، بیرته پرېوت او ویده شو. شپه د ګولیو په زور تېره شوه. تورې وریځې تر سترګو کېدې. څو شېبې وروسته تیز باران پیل شو. غالب د باران شڼهار اړ کړه، سترګې خلاصې کړې، راویښ شو، ژر یې د موبایل ساعت ته وکتل، په منډه یې ځان تیار کړه، له خونې د باندې وته. کوچنی ورور یې یعنې په پابجي بوخت و. غالب وویل: غټ ساریا، کور کې څوک نشته، 9:30 بجې شوي دي، کوپر کې دو چې راویښ کړی دی به؟ ورور یې غږ وانورېدو. غالب د باندې ووتل. د کور انګړ کې موټر ولاړ و. بېرته دننه شو. په لوړ اواز یې وویل: د لالا موټر ولې په کور کې دی؟ پرون یې کوم ملګري سره و، سهار یې کور ته راوسته او چیغ مه وهه، کوڼ نه یم. غالب له ځان سره وویل: ناوخته هم ده، لالا خو هسې هم نشته، موټر به بوځم. د موټر کیلي راواخیسته. ورور یې په پابجي بوخت و او غالب موټر وباستلو. د پوهنتون په لور روان شو. پوهنتون ته ورسېدلو. موټر یې پارکینګ کې ودرولو. د پوهنځي خوا ته روان و. 3 ځوانان یې مخې ته راغلل. ویې ویل: وبخښه، یو ځل راشه، لږ کار در سره لرو. غالب بې له څه ویلو ورغی. ویې ویل: څه خبره ده؟ یو ځوان وویل: د کومې نجلۍ خوبونه چې وینې او ځوروې زموږ د تره لور ده. کابل ځل مو ورسره ولیدې، بیا له ځانه ګیله وکړه. غالب وویل: ها ها، ګواښ دی، هر څه چې فکر کوې هماغه. ځئ ځئ، که مې مینه کړې د چا له پلار هم نه ډارېږم. یو بل ځوان وویل: ته پوهېږې زما پلار څوک دی؟ لږ سوچ کوه، بیا خبرې کوه. غالب روان شو. وویل: تاسو مالداره خلک خپل پلرونه نه پېژنئ، تل همدا وایي: پوهېږې پلار مې څوک دی، پوهېږې پلار مې څوک دی. همداسې روان شو. شېبه وروسته د پوهنځي تعمیر ته دننه شو. د ټولګي دروازه یې خلاصه کړه. اخر قطار په یو څوکۍ کېناسته. ناوخته رسېدلی و. لومړی ساعت خلاص شو. تفریح شوه. شوکت یې څنګ ته راغی. ویې ویل: راځه کنه، خپل ځای باندې کېنه. نه نه، نور په هغه سپېره ځای نه کېنم. خو ولې؟ بس خوند یې رانه کړه. ما له هغې سره د واده کولو نه دي لرلو، خو هغه راپسې د کوڅې لنډغر رالیږي. شوکت هېڅ ونه ویل. ولاړ او خپل کتابونه یې راواخیستل. د غالب څنګ ته پر څوکۍ کېناسته. غالب وویل: ته نو ولې راغلې؟ ولې ملګرتیا ده نو، مجبور یم. غالب وخندل. تفریح خلاصه شوه. د بازار موندنې استاده ټولګي ته دننه شوه. شوکت وویل: ډېرې خبرې ونه کړې، دا ښځه سړی ډېر بې عزته کوي. ګوره بس نور مې شرافت پرېښوده، خاندم، خبرې کوم، هسې نه فکر وکړي چې زړه یې رامات کړه. داسې به وکړم چې راپسې مړه شي، خو زه به یې څېرې ته هم ونه ګورم. نه یاره، ستا مینه داسې وه؟ مینه مې کړې به، ځکه خفه شوم. پرون یې پیغام ولیږلو، ویې ویل: رانه لرې اوسه. سمدلاسه مې بلاک کړه. خو بیا دې کار ته څه اړتیا وه؟ خو بس پرېږده یې. شپې ورځې او اونۍ تېرې شوې. غالب د ټولګیوالو د سترګو تور شو. د بازاربۍ غوسهناکې استاد هم له غالب سره ښه چلند کولو. د هغې یادونه یې شاته واچول او خپل درسونه یې وویل. د 20 سلنه او 80 سلنه ازموینو تر ټولو لوړې نمرې د غالب وې. خو ګلابو ته یې په دې موده کې تش یو نظر هم ونه کړه. د فاینل ازموینو ورځې را روانې وې. غالب په پوره توګه بدل شوی و. سر به یې تل کتاب ته ټیټ و. د سهار وخت و، تر ټولو مخکې راغلی و. نوټ یې لیکلو. د ټولګي دروازه خلاصه شوه. ګلابو ټولګي ته دننه شو او پر خپل ځای کېناسته. غالب یې له کتابونو سر پورته نه کړه. شېبه وروسته ګلابو له خپل ځایه راپورته شوه. د غالب خوا ته را روانه شوه. ویې ویل: که کېږي خپل د نوټونو کتابچه راکړه، ستا نوټونه ډېر واضح دي. غالب هېڅ ونه ویل. نه یې ور وکتل. ګلابو بیا وویل: لکه چې پوه نه شوې، د نوټونو کتابچه. غالب یې له ځایه پورته شو او له ټولګي ووته.
دهلیز په کونج کې ودرېده او په سترګو یې بې اختیاره اوښکې روانې شوې. شوکت غږ وکړه، څه کوې؟ راځه ټولګي ته. غالب ور ونه کتل، ویې ویل ته ځه زه درځم. غالب خپلې اوښکې پاکې کړې او بېرته ټولګي ته ولاړ. پر خپل ځای کېناسته. شوکت ور وکتل، ورته ځیر شو، ویې ویل سترګې دې سرې دي، لکه چې شپه ورځ درس وایې، لږ خوب هم کوه. غالب څه ونه ویل. شوکت ورو وویل اوس خو به هم ورسره مینه نه لرې؟ غالب په خندا وویل زه بیخي داسې څوک نه پېژنم چې ورسره مینه ولرم. شوکت څه ونه ویل، غلی و. ټولګی ډک شو، ټول راغلي وو. شوکت تېر درس لوستو. وړانګې غږ کړه شوکته یو وار خو راشه. غالب شوکت ته ور وکتل. شوکت بریتونه تاو کړل او ور روان شو. څو دقیقې وروسته بېرته راغی. غالب ته یې وویل دلته شور ماشور دی، راځه کتابتون ته. غالب ورسره ولاړ کتابتون ته. دننه شول، کېناستل. شوکت وویل یوه شېبه درس مه وایه، موضوع بل څه ده. څه شوي؟ ته ولې داسې کوې؟ څه مې کړي؟ وړانګې وویل چې ټولو سره خاندي، خبرې کوي، خو هوسۍ ته تش سلام هم نه ورکوي. غالب غلی و. لنډه شېبه وروسته یې وویل نو زما څه کېږي چې سلام ورکړم؟ پرېږده یاره، مخکې له تا نوټونه غوښتي وو او ته همداسې د باندې وتلی وې. رښتیا ته ځکه د باندې کونجکې ولاړ وې. بس پرېږده یې، که د هغې په اړه نورې خبرې کوې خو هېڅ یې مه کوه. شوکت غلی شو. غالب له کتابتونه بېرته ټولګي ته ولاړ. مینه هماغه مینه وه، خو په ضد بدله شوې وه. د مینې زور یې درسونو په ویلو باستلو. همداسې وخت په تېرېدو لومړی سمستر خلاص شو. غالب هماغسې تر ټولو لوړې نمرې اخیستې وې. نوی سمستر پیل و، ځکه په صنف کې شور ماشور و، خو غالب غلی و. دا ورځ هم تېره شوه. غالب کور ته راغی. د کورنۍ غړو سره یو ځای ناست و. ورور یې وویل مننه. غالب پورته ور وکتل، ویې ویل مننه د څه لپاره؟ مننه چې زما خبره دې منله. کومه؟ همدا چې درسونو کې کوشش کوې. خو یو خبره کوم، درس ووایه، خو داسې مه اوسه ته چې چوپ وې ټول کور داسې ښکاري لکه هدیره. غالب سوړه سولی وویسته، ویې ویل لالا له تا باید څه پټه کړم، خو زړه کې مې هغه زور نشته. ورور یې څه ونه ویل. کوچني ورور یې د خونې له بل سره غږ کړه د جانان لیونۍ مینې د زړه زور زما اوبه کړه. غالب په غوسه وویل څه خارې؟ چوپتیا خوره شوه. غالب یې موبایل له جیبه راوبستلو. دواړه د پیغام شرنګ شو. شوکت و، لیکلي و خبر شوې په څه شي؟ ټول پوهنتون د 2 اونیو لپاره رخصت شو. ولې؟ همدا د کرونا لپاره. غالب یې ورور ته وویل لالا یو څه وغواړم. ووایه څه غواړې؟ که موټر راکړې پوهنتون رخصت شول، زه یو څو ورځې کلي ته ځم. نو ولې د ژبه بندي کې؟ موټر خو یوازې زما نه دی. سمه ده. غالب له خونې ووتلو. مور یې په انګړ کې جامې وینځلې. ورغږ یې کړه ادې زه کلي ته ځم. قربان دې شم زویه، نو دا وخت؟ هو ټول خلک سي، امن دی، تر ماښامو بجو پورې وررسېږم. مازدیګر په خلاصېدو چې غالب حرکت وکړه. ګړی وروسته د پل چرخي له پوله تېر شو. د کابل جلال آباد په لویه لار روان و. موټر کې د شفیق مرید سندره چالان وه. د دې سترګو په پردو کې د تصویر دی، که په ټولو آینو کې د تصویر دی. موټر هماغسې روانو د سندرې په دې بیت سره. ښکاري ته هم زما قتل لوی اتل کړي، د دې ښار په منارو کې د تصویر دی. موټر ځای پر ځای ودرېدو. غالب له ځان سره وویل اوف، ژوند دې راته عذاب جوړ کړی، چېرته وتښتم ستا له یادونو. بېرته یې موټر روان کړه. شېبه وروسته یې موټر بېرته وګرځولو.
بیرته د کابل په لوري روان شو. شپه وه، لارې خلاصې وې. ګړی وروسته بیرته کور ته راورسېده. موټر یې کور ته دننه کړه. ورور یې وویل ولې بیرته راغلی؟ بس زړه مې ونه شو. غالب همداسې خپلې خونې ته ولاړ او ویده شو. د غالب ستړې شپه بیا سبا شوه او ستړې ورځ یې پیل شوه. راویښ شو، سترګې یې پرانیستې. د خونې دروازه ټک ټک شوه. مور یې غږ کړه زویه ویښې که نه؟ راځه چای تیار دی. څو شېبې وروسته ورغی، دسترخوان یې خور کړه. ټول ناست وو. د غالب د موبایل شړنګ شو. شوکت پیغام رالیږلی و. موبایل دیوال یې بند و. تېره شپه څو ځل مې زنګ وهلو. خبره داسې وه چې وړاندې نه پوهېږم زما شمېره له کومه کړې وه، خو په واټساپ یې پیغام واستولی و. ویله چې د غالب شمېره راکړه. څنګه وکړم؟ څو شېبې وروسته یې ځواب ورکړه. بلاک یې کړه. کیسه کې مه اوسه. غالب پوهېدو چې صبر مې وخوږه ده او صبر چې هره ورځ خپلې پایلې ښودلې، خو دننه ضد یې ړوند کړی و. د قرنطین رخصتۍ ورځې تېرېدې. وخت چیرې تم کېږي. په چا ښې تېرېږي، په چا بد. او غالب درسونه په لستو تېر کړه. 2 اونۍ تېرې شوې. پوهنتون پیل شوی و، خو لومړۍ ورځ غالب لاړ نه. 2مه ورځ وه. غالب پوهنتون ته روان شو. ورسېدو. د پوهنتون دروازې سره شوکت او څو نور ټولګیوال ولاړ وو. غالب وویل څه کوئ؟ راځئ دننه. شوکت وویل اوهو تا ته په تمه وو. زه کیک او ځینې نور شیان راوړو. کیک څه کوئ؟ خیرات دی؟ ولې تا تنده معلومه چې نن د معلم ورځ ده؟ او زما پام نه و. ټول روان شول. ګړی وروسته بیرته راورسېدل. شوکت وویل د پوهنځي کتابتون کې لمانځو، له رئیسه مو اجازه اخیستې ده. کتابتون ته دننه شول. ټول ټولګیوال راغلل. د کتابتون ډیکوریشن په خلاصېدو. ګلابو او نور نجونې هم یو څنګ ته ناستې وې. د غالب د موبایل شلنګار شو. کتابتون کې شور ماشور و. د باندې وتلو. موبایل بند شو. ګلابو راغله. بیرته کتابتون ته دننه کېدو. ګلابو غږ کړه غالبه څو شېبې خبرې وکړو. غالب نه څه وویل نه یې ور وکتل. ګلابو له لاسه ونیولو او ټولګي ته یې دننه کړه. ټولګی تش و. په ژړغوني غږ یې وویل ولې رانه تښتې؟ ولې؟ ما څه ګناه کړې؟ غالب هېڅ ونه ویل. ګلابو پر څوکۍ کېناسته. له سترګو یې اوښکې روانې وې. غالب وروسته له میاشتو ور وکتل. ګلابو وویل راشه کېنه. غالب هماغسې ولاړ و. ګلابو بیا وویل وایم کېنه. غالب ورغی. لرې ترې کېناسته. په غوسه یې وویل وایم زما څنګ ته نږدې کېنه. غالب نږدې کېناسته. ګلابو وویل ما سره مینه لرې؟ غالب ګونګی و. هېڅ یې نه ویل. ګلابو په غوسه وویل ووایه نور وخت نه درکوم. ډېر وځورېدم. بس نه ده؟ غالب وویل نه. څه نه؟ نه ما نه مینه در سره نه لرم. ته د کومې خټې جوړې؟ ټول وایي مینه را سره لري او ته څه وایې؟ غالب غلی شو. لنډه شېبه وروسته یې وویل چاته چې خپل عزت ګران وي تا سره به مینه ونه کړي. ولې؟ ما څه شوي؟ هو لکه هېڅ چې نه پوهېږي. زما د ګواښلو لپاره خو خلک رالیږي او خبر هم نه یې. څه؟ هو هماغه کسان چې زه یې وګواښلم تا نور رالیږلي؟ ګلابو غلی شوه. شېبه وروسته غالب وویل رښتیا ترخه وي ځکه اوس ګونګی شوې. د ګلابو په سترګو اوښکې را روانې وې. شېبه وروسته یې په ژړغوني غږ وویل قسم کوم زه په هېڅ نه پوهېږم خو دا هماغه کسان دي. غالب د ګلابو اوښکې نشوې لیدلی. ورنږدې شو. اوښکې ورته پاکې کړې. ویې ویل ښه اوس غلی شه. او تا کوم کسان یادول؟ نه پوهېږم. لومړي سمستر کې هغه د عملي کار په پورم کې ټولو خپل شمېرې ولیکلې. له هغه ورځې راهیسې چا راته زنګونه وهل. ډېره یې ځورولم. اړه شوم سیم کارت مات کړم. هغه یو کس زنګ وهلو. ستا په اړه یې راته وویل چې لرې اوسه ترې. له هماغې ورځې راهیسې تا خپل ځای بدل کړه.
ټولو سره به دې خبرې کولې، خو ما ته دې هم راکتل هم نه. په همدې غم کې زما هېڅ دې خبرې ته پام نه شو. غالب وویل تا وویل او ما ومنله. له هغې ورځې مخکې تا وټساپ کې پیغام واستولو چې له ما لرې اوسه. هغه څه و؟ ګلابو له خپل لاسي کڅوړې موبایل راوباستلو، د وړانګې سره د پیغامونو پاڼه یې خلاصه کړه. ویې ویل وګوره، دا وړانګې راته ویل چې که مینه در سره لري نو ناشونې ده چې وډار شي. ته داسې یو پیغام ورته وکړه چې څه کېږي، خو تا بلاک کړم. غالب غلی شو. د ګلابو په مخ بیا اوښکې راماتې شوې. غالب پورته شو، د ګلابو اوښکې پاکې کړې، لاسونه یې ونیوله. ویې ویل راځه چې کیک به خلاص شي. ګلابو یې لاس کلک نیولی و. ویې ویل نو یو ځل خو ووایه. څه ووایه؟ مینه راسره نه لرې؟ غالب له شېبې چوپتیا وروسته چیغه کړه مینه در سره لرم ګلابو، زه هم در سره ډېره مینه لرم، خو لږ پام کوه نه وینې په پوهنتون کې څوک به یې واوري. نه زه اوس څوک نه وینم بغیر له هغه راتلونکي ژونده چې له تا سره به یې لرم. ګلابو مسکی شوه. ویې ویل ښه، اول ته د باندې ووځه، بیا زه درځم. غالب د باندې ولاړ. لنډه شېبه وروسته ګلابو هم ولاړه. په کتابتون کې د لمانځلو مراسم پیل شوي وو. شوکت غالب ته وویل چېرته وې؟ غالب شوکت ته غېږه ورکړه. شوکت په حیرانتیا سره وویل څه شوي؟ خوشحاله ښکارې. د معلم ورځ ده، مبارکي مې درکړه. خو ما ته ولې؟ زه معلم یم؟ هو، زما معلم خو ته یې. شوکت مسک شو. څو شېبې وروسته استادان راغلل. مراسم په خوشحالۍ او خندا سره تیر شول. د وخت په تېرېدو ټول محصلین ولاړل. ګلابو او وړانګه هم له ټولګي ووتل. غالب یې شاته پسې ورغی. د پوهنځي دهلیز کې نور څوک نه وو. غږ یې کړه ګلابو شاته ور وکتل. وړانګې ته یې وویل ته د باندې په تمه شه، زه درځم. د غالب په لور را روانه شوه. ویې ویل څه وایې؟ خپله شمېره نه راکوې؟ تا ویل سیم کارت مې مات کړی، نوې شمېره. ګلابو موبایل ترې واخیسته، خپله شمېره یې ولیکله، غالب ته یې ورکړه. غالب شمېرې ته ځیر شو. ویې ویل دا خو 9 شمېرې دي، یوه شمېره کمه ده. ګلابو ترې روانه شوه. ویې ویل یوه شمېره یې خپله پیدا کړه، زه دې دومره وځورولم، دا یې غچ دی. ګلابو ولاړه. څو شېبې وروسته غالب هم د کور په لورې روان شو. څېره یې له لرې د نوي غوړېدلي ګل په شان تازه ښکارېدله. کور ته ورسېده. د کور مخکې یو نوی ماډل موټر ولاړ و. خیر، کور ته دننه شو. مور او مشر ورور یې انګړ کې ناست و. غالب وویل لالا، د باندې موټر چې ولاړ دی د چا دی؟ ورور یې مسک شو. ویې ویل زما موټر خو وینې انګړ کې ولاړ دی، زما خو نه دی. نه، ما ویل د دروازې مخه بنده کړې. شېبه وروسته یې ورور له جیبه کیلۍ راوباستلې، غالب ته یې ورکړې. ویې ویل واخله، کور ته یې دننه کړه، ستا لپاره مې اخیستی. د کابل پوهنتون مزل اوږد دی، ځکه غالب باندې په دې ورځ د خوښیو باران و. له ورور یې مننه وکړه او د باندې وتلو چې موټر کور ته دننه کړي. لا خوا څو ملګري را روان وو. یوه چیغه کړه کوچني ورور دې وویل مبارک دې وي، خو موږ ته چې چکر رانه کړې نه کېږي. غالب یې د ملګرو خبره پر ځمکه ونه غورځوله. ټول موټر کې کېناستل، په چکر ولاړل. ورځ په چکر تېره شوه. د ماښام پای و. غالب بیرته کور ته راستون شو. مور یې وویل زویه، ډوډۍ تیاره ده. نه مورې، زه موړ یم، د باندې مې وخوړله. خپلې خونې ته روان شو. د کور دهلیز کې تلویزیون روښانه و. سندره غږېده. ګلاب ګلاب ځوانان رانه په سرو وینو کې وړي. غالب ورخطا شو. له ځان سره یې وویل اوف، ګلابو ته مې زنګ هم ونه وهلو. په منډه یې خپلې خونې ته دننه شو. موبایل یې راواخیسته. له ځان سره یې وویل اړ یم له 0 تر 10 یوه شمېره ولیکم تر څو د ګلابو شمېره پیدا شي.
له صفره یې پیل وکړه. زنګ یې تېر کړه، ځواب یې ورکړه. غالب وویل هلو. یو دروند غږ تر غوږ وشو. هلو، اورم. د واره یې موبایل بند کړه. څو شمېرې ډایل کړې. د شپږمې شمېرې نوبت شو. ډایل یې کړه. شېبه وروسته یې ځواب ورکړه. غالب وویل هلو. چا غږ ونه کړه. لنډه شېبه وروسته غالب بیا وویل غالب یم. له لنډې شېبې وروسته یو خوږ غږ تر غوږ وشو. زه هم د غالب ګلابو یم. تېرېږي خو بس کله کله سخت شي چې محبوب در سره وي، کال هم ساعت شي. د بېلتون کیسې د چا هم خوښې نه دي. غوره هغه شي چې پای محبت شي. د نړۍ تاج او تخت واړه عاشق هیر چې مصروف د معشوقې په سلطنت شي. رحیمي بستوري شمارې نور به څه که چې یار د بې وفا په نوم نامزاد شي. د ملا ځان وخت و، خو ګلابو او غالب هماغسې خبرې کولې. شپې ورځې او میاشتې تېرېدې. داسې نه ښکارېدل چې بیا به ستونزې د دې خوږې مینې په مخ کې خنډ جوړ کړي. خو دا د انسانانو په لاس کې نه دي. دوه زره او شلم میلادي کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه. غالب او ګلابو د پوهنتون په بڼ کې د یوې ونې لاندې ناست وو. ګلابو وویل زما کتابچه ټولګي کې پاتې شوې. ته خپله کتابچه راواخله، له بیګه دی. ولې کتابچه څه کوې؟ په شنو پټیو کې ناست یم. نه خو نه. ګلابو په خندا شو. ویې ویل ته اوس له ځانه کسکر مه جوړوه. که کتابچه وي ټول به ګمان کوي چې درس وایي، ګنې بل ګمان به وکړي. غالب غلی شو. بیګ ته یې لاس کړه. ویې ویل یاره بس دی نور، دا د قید ژوند راسه واده وکړو. ګلابو څه ونه ویل. غالب وویل څنګه؟ اوس خو ډاډه یې چې زه به تل در سره مینه کوم. ګلابو باڼه له یو بل سره وروستل. څه یې ونه ویل. غالب بیا ویل لکه چې زړه دې نه دی. ګلابو دوباره وویل ما نو کله ویلې چې زړه مې نه دی. ته خو هم هېڅ په مینه او ناز نه پوهېږې. مور دې راولېږه. زه چې هو ووایم زما پلار یې مني. ښه داسې ده. نو زه همدا اوس ځم چې تر ماښامه تمرین وکړم چې مور او ورور ته څنګه ووایم. غالب منډه کړه. ګلابو هم ټولګي ته ولاړه. غالب کور ته راورسېد. موټر یې ودروله. خونې ته دننه شو. د مور څنګ ته یې نږدې کېناست. ویې ویل څنګه یې مورې؟ مور یې رډ رډ ور وکتل. ویې ویل ښه خو یې څنګه له در په یاد شوم؟ اوهو مور مې بس کله را یادېږې. ښه خبره څه ده؟ غالب وویل مورې ته خو پوهېږې چې زه لوی شوی یم. نه ما ته هماغه کوچنی غالب یې. کوچنی چې وې ډېر شوخ وې. یاره مور زه لوی شوی یم نور. کوچنی ورور یې پابجي کولو لوبه خلاصه شوه. موبایل یې کېښود. ویې ویل وروره خو سیده ووایه چې واده راته وکړئ. غالب په غوسه وویل ګوره هلکه له خپل حده تېر شوې. مور یې وویل ښه نو واده نه غواړې؟ نه مورې. نو څه خبره ده بله؟ غالب سور واوښت. ویې ویل ما ویل نه مورې غواړم یې. مور یې مسکی شوه او ویې ویل نجلۍ څوک ده؟ غالب یې مور ته ټوله کیسه وکړه. مور یې وویل زه ته ارام وکړه، مازدیګر دې ورور ته وایم. غالب یې خپلې خونې ته ولاړ. ستړی و، ویده شو. تر ډېره ویده و. ماښام کېدونکی و. سترګې یې پرانیستې. تیاره وه. اودس یې وکړل. شېبه وروسته اذان وشو. لمونځ یې وکړه. دعا یې کوله. د خونې دروازه ټک ټک شوه. ورغی. کوچنی ورور یې و. ویې ویل ادې ویل چې معشوقې ته دې خبر ورکړه سبا ورځو. ښه خورېندار ورته وایه ته ډېر کم عقل شوی. ورور یې لاړ. غالب موبایل راواخیسته. د ګلابو شمېره یې ډایل کړه. زنګ یې تېر کړه. لنډه شېبه وروسته یې ځواب ورکړه. سلامونه. وعلیکم. خبره واوره. کرېډټ مې په خلاصېدو دی. سبا مې مور درځي. رښتیا؟ هو ښه نو غوږ شه. بیا سبا زه پوهنتون ته نه درځم. مور دې راځي.
نو شریکېږي. ته ولاړ شه چې درسونه مهم دي. ښه سمه ده. موبایل یې بند کړه. 2020 میلادي کال د نومبر 2 نیټه. د غالب تر ټولو اوږده شپه په سخته سبا شوه. لمر بیا پر ځمکه خور و، خو نن ورځ د لمر په وړانګو کې د زرګونو نور انسانانو ترڅنګ د غالب او ګلابو هیلې هم ځلېدلې. غالب پوهنتون ته ولاړ. د 2 ساعت اخري شېبې وې. غالب شوکت ته وویل: زه یو څو شېبې د باندې ځم، نن مې زړه نارامه دی. ښه ورځه، بڼ ته ولاړ شه چې ښه شي. غالب له ټولګي ووتلو. د پوهنتون بڼ کې پر یو څوکۍ کېناسته. موبایل یې له جیبه راوباسلو، ډیټا یې روښانه کړه. دوباره د مسج شړنګ شو. وټساپ یې خلاص کړه. د ګلابو پیغام راغلی و. د افغاني جامو شال یې په سر کړی و، صرف سترګې ښکارېدې. غالب زنګ ووهلو. شېبه وروسته یې ځواب ورکړه. ویې ویل: څنګه وو؟ ځان مې ښکلی جوړ کړی؟ ښه څه وشول؟ مور دوی دې راغلي، ورور او تره دې بله خونه کې پلار سره ناست دي. ښه، موبایل کې چارج کم دی، یو شعر ووایم. هو، خو کاسکر والا نه. غالب وویل چې مې نوم دې تا شو بل ته نظر نه که، ګلابو په یو دیدن مې مین زړه که. ستا د یوې مسکا لپاره 100 نخرې کړم، ستا په یو مسکا مې 100 بارې زړه ښه که. چې ته نه وې درست جهان خالي خالي وي، ګلابو غالب به ستا نه بغیر څه که. موبایل بند شو. غالب ناست و. څو شېبې وروسته د ډزو اوازونه تر غوږو کېدل. څو کسان نظامي جامې پر تن پوهنتون ته دننه شوي وو. ګلابو خپله خونه کې ناسته وه. ګړی وروسته یې ورېنداره راغله. ویې ویل: مبارک دې وي. ګلابو مسکی شوه. له حیا یې څه ونه ویل. د وټساپ د پیغام شړنګ شو. وړاندې پیغام لیکلی و: په کابل پوهنتون وسلوال برید شوی. موږ رخصت شوي یو، خو غالب د باندې بڼ کې ناست و. هلکانو ورته زنګونه ووهل. موبایل هم بند دی. ترهګرو ډېر ځوانان وشته دي. د ګلابو له لاسه موبایل ولوېدو او پر ځمکه راوغورځېده. په کور کې چیغې شوې. د غالب مور هم خبره شوه. په چیغو چیغو یې وویل: زما بدبخته زویه، دا څه وشول؟ د ګلابو مور هم په ژړغوني غږ وویل: وای لورې، له واده مخکې ګونډه شوې، دا څه وشول؟ تر ناوخته مازدیګره په پوهنتون کې جګړه روانه وه. ماښام شو. جګړه پای ته ورسېدله. د غالب ورور او د ګلابو پلار په روغتون کې ګرځېدل، ځکه دا نه وه معلومه چې غالب مړ دی که ژوندی. څو روغتونونه یې وکتل، خو غالب پیدا نه شو. شپه د غالب د نه پیدا کېدو په غم سبا شوه. د غالب ورور هم د ګلابو دی په کور کې و. یوازې ایمرجنسي روغتون پاتې و. ورروان شول. ګړی وروسته ورسېدل. د روغتون په مخ کې د شهیدانو د نومونو لیست و. په لیست کې د غالب نوم نه و، خو دننه یې هم څوک نه پرېښودل. له ډېر ټینګار او عذر وروسته یې ورپرېښودل. ځای ځای بې صاحبه تابوتونه ایښي وو. څو شهیدان یې وکتل. غالب پیدا نه شو. له سپین ږیري یې وپوښتل: دلته ټول څومره شهیدان راوړل شوي؟ زه له پرون شپې راهیسې دلته یم. 33 کسان شهیدان شوي وو. د ډېرو خپلوان راغلل. بس دا 4 شهیدان پاتې دي. 3 تاسو وکتل او هغه یو خو بیخي نه پېژندل کېږي. د غالب ورور خواشیني د هماغه تابوت په لور ور روان شو. د تابوت تر څنګ یو کس ولاړ و. د غالب د ورور زړه د رځېدو ورنږدې شو چې د تابوت تر څنګ ولاړ ځوان مخ راواړو. د غالب ورور په لوړ اواز وویل: غالبه! او بیهوشه شو. سپین ږیري غږ کړه: رښتیا، زما هېر شو چې دا ځوان در وپېژنم. دا غالب ځوان دی. د پرون شپې راهیسې د شهیدانو سره دی. خدای دې خیر ورکړي. ډېره مرسته یې وکړه. غالب لاړ، اوبه یې راوړې. د ورور په مخ یې وشیندلې. ورور یې په هوش راغی. دوباره یې غالب په څپېړه ووهلو. ویې ویل: دومره بې مسؤلیته یې؟ هلته د مور څه حالت ده؟ اوس یې بېهوشه پرته ده. یو زنګ دې نه شو وهلی؟ غالب سر ښکته واچولو. ویې ویل: لالا، داسې حال شو چې زما ځان هېر شو. ته ګوره، شاوخوا په سلګونو ځوانان شهیدان شوي او زما موبایل کې چارج نشته. غالب یې له ورور سره روان شو. غالب په موټر کې خپل موبایل چارج ته ورکړه. څو شېبې وروسته یې موبایل روښانه کړه. ګلابو ته یې پیغام واستولو. ویې لیکل:
ښه په ما هېڅ نه دي شوي، رک روغ یم. څو شېبې وروسته د پیغام ځواب راغی. لیکلي وو: سلام، زه د هوسۍ ورېندار یم. موږ ته د هوسۍ پلار زنګ وهلو. موږ خبر یو چې ښه یې او هوسۍ هم ښه ده. غالب د پیغام ځواب ولیکلو، خو هوسۍ خپله شیرې. هغه وایي چې یو میاشت راسره خبرې ونه کړې. غالب له ځان سره وخندل. ورور یې رډ رډ ور وکتل. ویې ویل: بې پروا. دا وخت هم تیر شو. ګلابو رښتیا هم پوره یو میاشت د غالب شمېره ملا کړې وه. د غالب زړه ډاډه و، ځکه اوس ګلابو د غالب په نوم وه. د دې داستان د ستونزو لړۍ ختمه شوه که نه؟ لا نه ده معلومه، ځکه ژوند کې که ستونزې نه وي، ژوند ورته نشو ویلی. 2021 میلادي کال د اګست میاشت. نور نو ستونزې خلاصې شوې. یوه اونۍ کېږي د ګلابو او غالب د واده نیټه ټاکل شوې. 2021 میلادي کال د اګست 14 نیټه. ماښام وخت کېدونکی و. په کور کې د خوښۍ ماحول جوړ و. شور ماشور و. غالب خپله خونه کې ناست و. د ګلابو پیغام راغی: سبا مو واده دی او خبرونه خو وینې، شیبه په شیبه یو ولایت سقوط کېږي. یو ځل زموږ واده په خیر تېر شي. غالب ځواب ورکړه: هېڅ خبره نشته، خبرونه ډېر مه ګوره. نن به زه هم وختي ویده شم. ته هم. سبا مو اوږده او مهمه ورځ مخکې ده. څو شېبې وروسته غالب ویده شو. د ګلابو او غالب د مقدار دا شپه هم رڼا شوه. د سهار 10 بجې وې. د ګلابو زنګ راغی. ځواب یې ورکړه. ویې ویل: زه وځم سینګارتون ته. نو که د پیغام ځواب مې در نه کړه، اندېښنه ونه کړې. زه خو ستا غوندې نه یم چې خبر در نه کړم. ښه، خو واده خو شپې ته پیل کېږي. دومره ژر به دې سینګار خراب شي. نه، هیله تر ماښامه خلاص شي. ښه سمه ده. موبایل یې بند کړه. کوچنی ورور یې راغی او ویې ویل: راځه چې سینګار ته دې بوځم. د څه شي سینګار؟ زه خو ناوې نه یم. یاره لږ خو دا ږیره ویښتان اصلاح کړه. غالب یې له کوچني ورور سره سقاوي ته روان شو. بیروبار و. تر ناوخته نوبت ونه رسېدلو. 1 بجه کېدونکې وه. د غالب نوبت راورسېدلو. پر څوکۍ کېناستلو. ږیره یې نیمه جوړه شوې وه. نیمه نه چې پر ټلویزیون تازه خبر راغی. کابل په اضطراري حالات کې. ویل کېږي چې ارګ او د کابل ځینې حوزې د طالبانو په کنټرول کې دي. څو شېبې وروسته د هوایي ډزو غږونه واورېدل شول. ډېر خلک په منډه له سقاوي ووتل. کس وویل: وروره پورته شه، د مرمیو باران دی، دوکان بندوم، ځان خو راباندې تاوان نه دی. غالب له څوکۍ پاڅېدو. له ورور سره یې ژر موټر ته پورته شو او کور ته ولاړل. کور ته دننه شول. کور تش و. ځینې راغلي مېلمانه هم تللي وو. په خونه کې کېناست. کوچنی ورور یې راغی. ویې ویل: واخله نوي کالي او واسکټ دی. غالب کالي ترې واخیستل. پر ځمکه یې وویشتل. ویې ویل: بخت مې ګوټه دی. ورځ په اندېښنو کې تېره شوه. د ګلابو موبایل بند و. حالت داسې نه و چې څوک د باندې ووځي. په دې ډول 3 ورځې تېرې شوې. مخصوصاً غالب ویده کېدو چې پر واتساپ د ګلابو ویډیو کال راغی. حیران شو، خو ژر یې ځواب ورکړه. د ګلابو پر تن د ناوې جامې وې. غالب وویل: ته خو ښه یې او تر اوسه سینګارتون کې بند یې؟ زه ښه یم، خو دا شاته دومره ګڼه ګوڼه ولې ده؟ هغه موږ ټول قطر کې یو. دا وګوره، دا کم دی. څنګه؟ زه هم نه پوهېږم. دا مې ټول د پلار کارونه دي. غالب موبایل بند کړه. د خونې نه د باندې ووته. ورور ته یې ورغی. ویې ویل: لالا، هغوی خو قطر کې دي. څوک؟ هغه هوسۍ او کورنۍ. ورځې او شپې تېرېدې. ګلابو امریکا ته ورسېده، خو غالب د کور د باندې هم قدم نه و ایښی. د اګست 26 نیټه وه. ټول په خونه کې ناست وو. ورور یې راغی. ویې ویل: ځانونه تیار کړئ، بس ځینې اړین شیان مو ځان سره واخلئ، ځو. غالب وویل: ولې؟ چیرې ځو؟ پوښتنه ډېرې مه کوه، وخت نه دی. د څه ویلو چانس یې ورنه کړه. اړ و چې ځانونه تیار کړي. ګړی وروسته روان شول. د کابل هوایي ډګر
عمومي دروازې سره ولاړ و. ګڼه ګوڼه زیاته وه. د دې تلونکو خلقو منځ کې نوي سلنه خلق بې اسنادو او مدارکو روان وو، ځکه دننه کېدل ستونزمن وو. د مازدیګر وخت په زور او ټیلو هوایي ډګر ته دننه شول. تلونکي کسان یې ټول په قطار کې کېنولي وو. تر ماښامه ناست وو. غالب وویل: لالا، خو ولې ځو؟ لا د غالب خبره نه وه خلاصه چې درز شو. د هوایي ډګر د قصبې خوا دروازې نه تور لوګي پورته شول. چیغې شوې. د لویو او وړو وسلو ډزې تر غوږو کېدلې. نور څه معلوم نه شول، ځکه دوی دننه وو. 1 ساعت وروسته یوه لویه الوتکه راغله. ټول په قطار ور روان شو. له مسافرینو ډکه شوه. د الوتکې دروازه بنده شوه. له کابل نه تر قطره، له قطر نه تر امریکا د ورجینیا کمپ پورې تګ 3 اونۍ وخت ونیولو. ګلابو او غالب د امریکا ورجینیا کمپ کې یو ځای شول. د ورور غوښتنه یې وه چې د همدې افغان کډوالو په شتون کې به د دوی نکاح وتړي، او هماغسې وشول. که څه هم خاوره پردۍ وه، خو خلک خپل وو. د غالب او ګلابو واده د بېلابېلو قومونو په شتون کې د کډوالو په کمپ کې وشو. خو دا واده له وطني ودونو ډېر رنګین و، ځکه د هر قوم او هر رنګ افغان کورنیو شتون درلود. په رنګینو مراسمو ګلابو د غالب میرمنه شوه. کوچنی سټیج جوړ و. له نکاح وروسته غالب سټیج ته پورته شو. ویې ویل: له تاسو ټولو مننه. که څه هم په خپل وطن کې مې واده ونه شو کړی، خو ما هسې ویل چې بخت مې ګوټه دی. نه، بخت مې بیدار دی، ځکه خو یې تاسو سره مخ کړم. موږ په مینه واده وکړه. د مینې په دې دور کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوي یو، خو ژوند په ستونزو ژوند دی. که ستونزې نه وي، ژوند بې معنا دی. ما هم تل ستونزو ته غېږه ورکړه، خو مینه مې پرې نه ښوده. زما ملګري شوکت به ویل چې مینه کې د پای ټکی نشته، صرف کامې دي. غالب له شیبې چوپتیا وروسته وویل: خو خواشینی یم چې تر ټولو ښه ملګری مې شوکت په دې مراسمو کې نه و. د خلقو د ګڼې ګوڼې له منځه غږ شو: غالبه، زه دلته یم. پای.